سلام دوستانو، زه به نن تاسو ته د انګلیسي د زده کولو یو داسې طریقه درښیم که چیرې تاسو دغه طریقه خپله کړه نو زه 100% یقیني یم چې تاسو به انګلیسي زده کوئ او چې هر قسمه جمله وي تاسو کولی شئ چې انګلیسي ده یې واړوئ او هغه دی د انګلیسي د سټرکچر زده کول. که چیرې تاسو د انګلیسي سټرکچر زده کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې هر قسمه جمله وي پښتو کې تاسو انګلیسي ته اړولی شئ. او که تاسو روزمره د انګلیسي جملې زده کوئ او د هغه سټرکچر مو نه وي زده نو تاسو انګلیسي نشئ زده کولی دوستانو. صحیح ده. زه به تاسو یو لنډ مثال درکړم. که تاسو یو جمله زده کړې وي چې I go to school او دې مطلب دی زه سکول ته ځم، خو که چیرې تاسو څوک ووایي چې زه سکول ته ولې او څه وخت ځم دا ماته انګلیسي ته واړوه نو دا یو سټرکچر ته ضرورت لري دوستانو. صحیح ده. نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډېره زیاته مهمه ده او دې ته لږ وخت ورکړئ دوستانو. صحیح ده. تاسو به انشاءالله ډېر څه له دې څخه زده کړئ. نو لومړی راځو دوستانو چې سبجکټیو پروناون کوم دي او دا ټول ته پته ده چې سبجکټیو پروناون چې دغه آی ده او د آی مطلب دی زه، یو ده د یو مطلب دی ته، وی ده او د وی مطلب دی مونږ، دی ده او د دې مطلب دی دوی، هی ده او د هی مطلب دی هغه د سړي لپاره استعمالیږي او شي ده د شي مطلب هم هغه ده او دا د ښځې لپاره استعمالیږي او د ایټ مطلب دی دا د بیجانو شیانو او د حیواناتو لپاره استعمالیږي. بیجان شیان چې ته ویل کېږي چې سا نه لري او حیوانات خو تاسو په خپله ښه پېژنئ دوستانو. که چیرې موږ له آی سره دوستانو ام استعمالیږي او له یو وي دی آر سره آر استعمالیږي او له هی شي ایر سره از استعمالیږي. صحیح دوستانو. و دلته راځو چې که چیرې دا موږ سره یو ځای کړو دې مطلب څه جوړیږي. د آی مطلب دوستانو چې زه یم، دې له مطلب دی زه یم. تاسو بیا وروسته د سټرکچر جوړو سره دوستانو وروسته نو اول دا ځکه چې د یو ار مطلب دی ته یې، وی ار مطلب دی مونږ یو، دی ار مطلب دی دوی دی، هی از مطلب دی هغه دی، د شي از مطلب دی هغه ده او د ایټ از مطلب دی دا دی. سره دوستانو اوس راځو که چیرې دې سره موږ ناون یا ایجکټیو واچو نو له دې څخه مکمله جمله جوړیږي. سره دوستانو د مثال په ډول I am a boy، دې مطلب څه دی چې زه یم یو هلک یا زه یو هلک یم. تاسو سمجاوي لپاره دوستانو ما په یو ترتیب د پښتو لیکلی ده. صحیح ده. نو هلته بوی چې ده یو ناون ده. صحیح ده. او یو آر ته یې a student یو شاګرد. ګوره دوستانو موږ یو جمله جوړه کړه، د دې څخه مکمله جمله مو جوړه کړه. دې څخه تاسو هر قسمه ناون استعمالولی شئ. اوس ایجکټیو ته راځو. وی آر مونږ یو سیډ مطلب خفه او سیډ چې د ایجکټیو ده. مونږ یو خفه یا مونږ خفه یو. صحیح ده. دی آر دوی دی هپي خوشحاله، هی از هغه دی سیک مریض یا هی از هپي، هی از سیډ. تاسو کولی شئ چې هر قسم ناون یا ایجکټیو سره واچوئ. صحیح ده. شي از هغه ده اګرل یوه جنۍ، it is دا دی a table یو میز. ګور دوستان موږ څومره جملې جوړې کړې، یوازې موږ دې مطلب ځکه چې د I am د you are مطلب څه شی دا او دې سره که موږ ناون یا ایجکټیو واچوو نو څه مطلب جوړېږي. صحیح ده. د دې نه بعد راځو که له ام سره موږ very استعمال کړو دې بیا څه مطلب جوړېږي دوستانو. دې مطلب دا جوړ شي چې I am دې مطلب I am very دې مطلب دی چې زه یم ډېر، you are very ته یې ډېر، we are very موږ یو ډېر، they are very دوی دی ډېر، he is very هغه دی ډېر، she is very هغه ده ډېر او it is very دا دی ډېر. خو له دې نه وروسته که چیرې موږ ناون یا ایجکټیو واچوو څخه یو زیاته مکمله جمله جوړوو. I am very زه یم ډېر intelligent هوښیار، I am very زه یم ډېر intelligent هوښیار، you are very ته یې ډېر rude بد اخلاقه، we are very موږ یو ډېر good people ښه خلک، they are very دوی دی ډېر poor غریبانان یا they are very intelligent people. تاسو هر قسمه جمله ورسره اضافه کولی شئ. صحیح دوستانو. he is very هغه دی ډېر angry غصه، she is very hungry هغه ده ډېره وږې and it is very good weather دا دی ډېر ښه موسم. صحیح دوستانو. زه دغه په دې درته زر جملې وایم چې د ویډیو لنډ بیا زیاتېږي دوستانو. صحیح ده. او چې ویډیو څومره لنډه وي هغومره به ښه وي. که له دې سره دوستانو موږ کین واچوو دې مطلب څه شي. اول د کین مطلب دی دوستانو کولی شم. اوس ګورئ مثال I can زه کولی شم، یو کین ته کولی شي،
د ویکند موږ کولی شو دیکن دوی کولی شي. صحیح ده. اوس که دې سره موږ دوستانو یو ورب واچو شي واچو ورب واچو دې مطلب څه شي؟ زه کولی شم آی کین زه کولی شم ګو لاړ شم. او دا باید تاسو په یاد ولرئ چې له کین نه وروسته موږ د فعل لومړی حالات استعمالو. ګو دلته د فعل لومړی حالات دی. که تاسو ته دې باره کې نه پته نو دې نه وروسته زه یو د فعل باره کې چې د فارم اف ورک باره کې زه تاسو ته یو ویډیو جوړوم. سیره دوستانو دا به په یاد ولرئ چې له کین نه وروسته د فعل لومړی حالت استعمالو. یو کین رایټ ته کولی شي لیکل یا ته لیکل کولی شي. وی کین سپیک مو خبرې کولی شو. دی کین ریډ دوی لوستل کولی شي. هی کین پلی هغه کولی شي لوبه یا هغه لوبه کولی شي. شي کین ورک هغه کار کولی شي. اټ کین رن او دا کولی شي منډه. اټ موږ استعمالو دوستانو حیواناتو او د بیجان شیانو لپاره. دلته موږ یو کیټ واخلو. کیټ چې دغه یو حیوان ده نو تاسو دا هم استعمالولی شي چې کیټ کین رن پیشو منډه وهلی شي. صحیح ده. اوس که دې سره موږ شوډ واچو دې مطلب څه شی دی؟ اول راځو د شوډ مطلب څه شی دی؟ د شوډ مطلب دی دوستانو باید. صحیح ده. آی شوډ زه باید. آی شوډ زه باید. او دې سره تاسو هر قسمه جمله اضافه کولی شئ. د فعل لومړی حالت ورسره واچوئ نو دا به تاسو مکمله جمله سي. آی شوډ زه باید پرفارم ادا کم د پریر مونځ. او شوډ نه وروسته هم د فعل لومړی حالت استعمالیږي. یو شوډ ته باید ریسپیکټ هم د هغې عزت وکړي. وی شوډ موږ باید سپیک انګلیش خبرې وکړو. موږ باید په انګلیسي خبرې وکړو. دې شوډ ریډ د بوک دوی باید کتاب ولولي. دوی باید کتاب ولولي. هی شوډ هغه باید برینګ راوړي هیز هومورک د هغه کورنۍ وسپه. هغه باید خپله کورنۍ وسپه راوړي. شي شوډ هغه باید هیلپ هر مادر د خپلې مور کومک وکړي. هغه باید د خپلې مور سره کومک وکړي. د ډاګ شوډ رن فاست. سپی باید تیزه منډه ووهي. ګورو دوستانو له شوډ سره موږ څومره زیاته جملې جوړې کړې. تاسو کولی شئ دې سره نورې هم زیاتې جملې جوړې کړئ. صحیح ده دوستانو. لومړی راځو چې د شوډ او د مست ترمنځ فرق څه شی ده؟ د دې لومړی مطلب دی باید. د دواړو مطلب دی باید. خو شوډ موږ هغه وخت استعمالو کړه چې موږ چاته یو خبره کوو چې باید دا کار ته وکړي. خو هغه کار ډېر زورور موږ هغه باندې ډېر زور نه اچوو. ښه دې ورته وایو چې ته باید دا کار وکړې 50% نه موږ هغه باندې زور اچوو. خو که موږ ورته وایو چې دا کار باید ته وکړې او ډېر ضروري وي نو هغه لپاره موږ بیا مست استعمالو چې 100% دا کار باید ته وکړې. د مثال په ډول دوستانو یو شوډ سټډي ته باید مطالعه وکړې. ته باید مطالعه وکړې. یو مست سټډي ته باید مطالعه وکړې. دواړو مطلب دوستانو یو شی ده. که چیرې موږ شوډ استعمالو نو دا 50% نه موږ هغه ته وایو چې ته باید مطالعه وکړې. دا مطلب دی دوستانو. که چې موږ ورته وایو چې یو مست سټډي دې مطلب چې ته باید مطالعه وکړې 100% موږ به هغه باندې زور اچوو. صحیح ده. که دې سره دوستانو موږ می واچو سبجیکټ او پروناون سره دې مطلب څه شي؟ د می مطلب دی دوستان لومړی کیدای شي. د می مطلب دی کیدای شي. مثال آی می زه کیدای شي ګو لاړ شم. زه کیدای شي لاړ شم. نو له می نه وروسته هم د فعل لومړی حالت استعمالو. یو می ناټ سپیک ته کیدای شي خبرې ونه کړې. ته کیدای شي خبرې ونه کړې. وی می کم ټومارو موږ کیدای شو سبا راشو. موږ کیدای شي سبا راشو. دی می دوی کیدای شي ریډ ا بوک کتاب ولولي. هی می هغه کیدای شي ناټ کم را نشي. شي می هغه کیدای شي ورک کار وکړي. اټ می ناټ ګوډ فار یو دا کیدای شي ستا لپاره ښه نه وي. اټ می ناټ دا کیدای شي ګوډ ښه نه وي فار یو ستا لپاره. صحیح ده. که دې سره موږ ویل واچو دوستانو دې مطلب شي با. د ویل مطلب څه شی دی؟ با ده. د راتلونکي وخت ښیي. با د ویل چې ښیي راتلونکي وخت ښیي. صحیح ده دوستانو. I will زه به study hard سخته مطالعه وکړم. You will ته به earn وګټې a lot of money زیات روپۍ. ته به زیاتې روپۍ وګټې. We will not spare you موږ به تا پرې نږدو. موږ به تا پرې نږدو. spare استعمالیږي کله چې موږ چاته وایو چې موږ به تا پرې نږدو په غوسه کې ورته وایو. صحیح ده. They will دوی به read book کتاب ولولي. He will not come هغه به را نشي. هغه به را نشي. She will marry you هغه به تا سره واده وکړي. It will become very hard دا به ډیره سخته شي. It will become دا به شي very hard ډیره سخته. صحیح ده دوستانو. ګوره موږ څومره زیاته جملې له ویل سره استعمال کړي او دې مطلب ګوره څه شی ده دوستانو. دا خو تاسو پته ده. صحیح ده. که دې سره موږ یوز ټو استعمال کړو دوستانو. یوز ټو مطلب دی
با دې مطلب هم با دی خو کوم کار چې موږ مخکې کوو خو اوس یې نه کوو یو کار موږ مخکې کوو خو هغه اوس موږ پرېښی د هغې لپاره موږ یوز ټو استعمالوو د مثال په ډول I used to play cricket ما به کرکټ کوو خو اوس یې نه کوم له دې نه وروسته هم د فعل لومړی حالت استعمالېږي ښه دوستانو د ټولو څخه He used to go to school هغه به سکول ته ته خو اوس نه ځي I used to bother my brother ما به خپل ورور په عذابوو ما به خپل ورور تنګوو خو اوس یې نه تنګوم دا کار ما مخکې کوو خو اوس یې نه کوم احمد used to learn English احمد به انګلیسي ویله خو اوس انګلیسي نه وایي پرېښې ده صحیح ده که دې سره موږ کوډ واچو دوستانو دې کوډ مطلب دی کولی شو استعمالېږي د مثال په ډول دوستانو I could ما کولی شو play کرکټ ما کولی شو کرکټ He could speak هغه کولی شوی خبرې I could ما کولی شو self made question چې د ریاضي سوال مې حل کړی وای احمد کولی شوی hit the six چکی وهلی وای احمد چکا وهلی شوی دې مطلب دا صحیح دوستانو تاسو ټولو څخه ډېر مننه او زه نه غواړم چې د ویډیو لینک زیات کم صحیح دوستانو بیا تاسو بور نه شئ نو دا دوستانو سره وګورئ او د دې سټرکچر تاسو ښه په ذهن کې واچوئ او له دې نه او دا به تاسو په یاد ولرئ چې دې سټرکچر څه شی دی او له دې نه وروسته موږ د فعل کوم حالات استعمالوي صحیح دوستانو نو تاسو ټولو څخه ډېره مننه